موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي. نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی. نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته چې د خوب جوټه موسی علیہ السلام تراله. نو لاسونه سس شو، دواړه بوتلې لاس نه پریوته او مات ویل دا ولی ویل یا الله پوه نه شوم خوب سره رانه. الله ورته فرمایل چې موسی خوب سره تا دو بوتلې ټینګې نه کړې شو. نو ما ته که خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې. قرآن کې راځي کړه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دیتا آیات کرسی وہی په قرآن کې رحمت پارک. عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات د لفظ پورې یو ټکی آیات شو چې دا هم یاد لرئ. علما لیکي چې سړی ادیره تراشي او پادیره کې یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا هغه ادیره نه 40 ورځې عذاب اوچت. یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې ولسته 40 ورځې ته عذاب اوچت. نو دومره مهرباني کوي چې ادیره ته ورشي نو سلام باچو. او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي، خدای دې رحم کوي، خو یو پکې دام دی چې ادیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر الله. حالانکه د ادیره آداب دا نه دي. د ادیره آداب دا دي چې ور مخامخ شنو وي بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. تاسو دې سلام وي هغه خلقو چې د ځمکې لاندې اوسېږي د خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یو دا د مقبره آداب. اوس ته سلام په قبر واچې آیا دا سلام جواب مړی کوي کنه کوي؟ په دې کې اختلاف د مذاهب. د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې مړی رد سلامم کوي وعلیکم السلام. او د امام غزالی مذهب دا دی چې که واقف سړی د مړي قبر تلاړ شي نو یستانس به هغه مړی په هغه انس حاصلی. بهرحال دی کې د مذاهبو اختلاف دی، هغه اوس دا وخت د چېړلو نه دی. عرض مې دا و چې آداب د مقبرې دا دي او سنتي پیغمبري دا دي چې ادیرو ته به څومره چې وس کیږي زیات زه یو دعا ورته کوم. د ترمذی شریف روایت ده بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبت د شپې پیغمبر به د هری بی بی کرا یو شپه کوي. وان خفتم الا تعدلون فواحد دې ته عدل ویلې یاری بی بی کربا یو. بی بی عائشہ وی زما د شپې نوبت او رسول الله په نیمه شپه کې پاسې ده او روان شو. ماړه کې دا خیال کو چې دا جوړ بلی بی بی کر لاړ نو زه ورپسې غلې غلې لاړ. چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه. درې ځله دا پیغمبري سنت دي چې ادیره ته ورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کې نه یاد یې کوي 40 ورځې د ټوله مقبره نه عذاب وچت. عزیزانو عرض داو چې دا الله
هر کار چې دی هغه حیران کن دی. اوس په دې بني آدمو کې وګورئ، د یو مور او د یو پلار اولاد دي، ټول بني نوع آدم چې دی د یو مور او پلار. څوک بادشاهان، څوک ګدایان، څوک اوږي دي، څوک ماړه دي، څوک بربند دي، څوک پټ دي. چاته د سر د سوري ځای نه ملاوي، څوک په شاهي محلونو کې اوسي. دا ولې؟ وای د یو اولاد آدم او حوا نه دی پیدا کړي، دا دې داسې دی او زه ولې داسې نه یم؟ دا ولې؟ دا ولې ته نشې ویلی؟ ته څوک؟ اوس راز پکې علماو څه بیان کړی؟ راز یې پکې دا بیان کړی دی چې چاله بادشاہي او تخت ورکړي، دا عزت نه، دا امتحان، دا ابتلا. چاله مال و دولت ورکی، دا عزت نه، دا امتحان او ابتلا وی. ته مالدار کړي او زه غدا کړم، ته مسئول کړي او زه سائل کړم. تاسو امتحان دی چې دا دولت ته دې سائل لورکه او کنه ورکه او مزان لدی ساتلې. سائل راغه ور دې نک، نو تب مسئول په قیامت کې. قانون ورته قرآنی خیر خا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړ، ته دې خوره اوس کې او زمانوم دې در تواغستې شي، هغه د سپوره روټای نه آئے. ولی عالم بادشاہی او دولت او محل در کولې شو، دله مې ولې نشو ورکول؟ دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه. نو دا الله هر کار حیران کن پدې دی چې یو سړی دا ګیله ونکي سبا چې خدای ما ته دې دا شی نه ورا کړی، یعنی ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی وی، ما به داسې کړی. دا ګیله دی ایس د ګیلې او د شکوې ځای به قدرت په قیامت کې ځان ته پرېږدي نه. او دا بدن دی، دا لوی نعمت. الله یو سړي نه سترګې واغستې، ړوندې کو، ړوندې کو. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې به دا ړوند سړی الله بې د دې نه نه راضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي. چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغستی و، نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والا و. نو ړوند له به د سترګو په بدل کې جنت ورکړي. اوس دولتي دنیا کې نه دی درکړی، پیسې نه دي درکړي، هغې دپاره ضابطه او قانوني خیر. دولتمند دی او ډېر سخي دی او دولت یې ټول د خدای په لار کې خرچ کېږي. قانون یې ورته دا ایښی دی چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخلی شي، نو غریبان به 1500 کاله مخکې جنت ته ځي، ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو، نو 1500 کاله مخکې ته دې رحمت ته لاړ شي. دا دولتمند به ورپسې 1500 کاله وروسته. او بیا په بدل کې درکوي څه دولت، نو الله دې وروالا بیا وګورئ نو یا په بدل کې به کم دولت درکوي. زما عزیزانو دا الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی، هر کار. وقت هغه دبی ہوئی نظر سره ورته سوچو کې، نو حیران کن کی بیا یو خناک راز.
او بیا تا ته یو بل ضابطه ایښې ده هلکه ته څه یې عاشقي عاشق سړی خو مزو پسې نه ګرځي د عاشق سړي خو زړه کې یو مراد وي او هغه مراد چې دی هغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلول خو په بل څه نه په خوراک نه په ناستې نه په ملاستې نه په بستره نه په محل نه په څه نه هېڅ نه مقصود بالذات شی چې دی د هغه حصول د معشوقي دا دې په څه طریقه زما شي ستا د ژوند اصل غرض چې دی هغه ده ستا ژوند به وقف دی ته چې ته به طلب د معشوق د حصول کې خیال راغی موسی علیہ السلام په لاره روان یو سړی و ګډې سرولي اوس چا ورته ویلي دي چې هلکه داس چلو که چې ته ګډې مزې سره خو څه وظیفه هم کوه نو هغه وی ډېره ښه ده خو د ګډبت څه عقلي اوس زه چې دغه ګډبته ګورم دا پاکستانیان راته ټول ګډبګان ښکاري دې کې څه عقل پرون مې یو افسر ته خبره کوله وای د انګریزانو زمانه کې به کال کې یو ځل میټینګ وشو کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو او ټول کال به ملک په هغې چلېدو اوس په پاکستان کې چې وګورې هر منټ پس میټینګ دی هر منټ پس کم افسر چې لټې وای میټینګ کې کم چې لټې وای میټینګ کې کم چې لټې وای میټینګ د ورځې 10,000 میټینګونه کوي او ملک ته نه سیلاب اغستی دی ملک ته سیلاب وړي والله که یو سره باټینګن راټینګولی شي په دوی خړ سیلاب راشه بله ورځ مې باټینګن اغسته 23 روپۍ کیلو سره باټینګن 23 روپۍ کیلو دی مال شکر دی خدای 35,000 روپۍ کیلو یې ډېر خوند یې کړی زک یو یو چې ګورم دا څوک راته وایي چې اوړه ګران دي هم ډېر شو یاره جي دا غوړي کوم ځای ته لاړ ډېر شکر د غوړو پته ولګاو دا ایجنسۍ چا سره د اوړو پته ولګوه دا میلونه د چا دي د غنمو پته ولګوه دا ټیکې چا سره دي چا سره دي دا ستاسو د مور مړونو سره دي پته خو سره باټینګن 23 روپۍ کیلو دکاندار خرڅوي نو پړک مجسټریټ به ورپسې راشي 30 روپۍ کیلو خرڅه کینه وای دی جیب کې 3/6 فوٹ کې په باندې پرچه چا کیو غریب بیڑا تباہ اور د وران شه چې وران دي شي دا پتاو کچ دا سره باټینګن کم ځای ناراضي هغه کرایه څومره ده بیا چې دا په منډۍ کې کم اړتیان ناستي هغه سنډاګان هغې پسې یو مجسټریټ لا نړو چا سنډا راونیسي دکاندار خو به زیات نه زیات 26 روپۍ کیلو راوړي نو په 28 خرڅوي چابړي والا به په 25 روپۍ کیلو راوړي نو په 26 خرڅوي نو کار هغه د موزیانو د موزیان یو هلکو ورنداریانې ډېرې وې نو هغه به چې بار هلکانو ډېر تنګ کړو نو چې کور ته به راغی نو چې کومه ورندار به د سپېره غوندې وه نو هغې باندې به نیغ نیغ شو او روب داب به پې واچو نو ورندار ورته وی چې موزي لر شي بر شي نو په خوارې ورندار بل دا موزیګي له بل چل نه ورځي بس خواره ورندار وګوري په هغې نیغ نیغ
نو دا د موزیانو رونه دي لرشي برشي نو په خوارې اور اندار برشي چابړي والا رونیسه او دکاندار رونیسه او فټپات اوزګار که چې د امبرسرۍ میخي پیخي تېرېږي نو سرکونو فټپاتونه څه له اوزګارې خو ښځو له اوزګارې زنانه وایي ترې نشي تېرېدی دا زنانه دي دا زنانه دي که دا د جنډه بازار اجړاګان دي عزیزانو عرض مې دا و دا څه دې خلقو سره کېږي دا ډېر ښه او دا ور سره څوک کوي من از بیگانگاه هرگز ننالم من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هرچی کرد آشنا کرد من از بیگانگاه هرگز ننالم که با من هرچی کرد آشنا کرد وی د بل چا د لاسه نه جاړم ما سره چې څه کوي نو خپل یارې را سره کوي څه چې کوي هغه څه چې در سره کېږي هغه ته د دې اهلې او ته د دې قابل تا سره ده ځکه که تاسو خیال وکړئ خوا به د کافرو د هر مرض خپل خپل خدای و د زوی ورکولو به ځان له بوتو د لور ورکولو به ځان له بوتو د روټۍ به ځان له او د عزت به ځان له او د پلاني به ځان له او د پلاني به ځان اوس هغه بت پرست مونږ یو هغه بت پرست مونږ یو مونږ د الله سره پرېښې ده د بنده سره مې اختیار او چې د بنده سره د اختیار کا نو خپله نتیجه ګوره لګیا خپل حشر ګوره بندگانو پسې اوس موجوده وخت کې په پاکستان کې تاسو وګورئ مونږ دا سره وکړو چې دا وزیر مې واقف دی دا پلانې کار خو بازاره ته په منټ کې وکړي الله دې په شرمونو په تخته وشرموي او کار درته ونه تخته او شرمې نو نن تھرو آؤٹ ملک چې دی هغه ده چې کوم د کائنات مالک دی هغه دې پرېښی دی او د بنده اسره دې نیولې ده چې د بنده اسره دې نیولې ده نو خپل حشر ګوره لګیا ہے خپل انجام ګوره لګیا ہے راشي بیړه نن تبا شوه د قوم یو په دوایي اغستو باندې بیړه یې تبا یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو دی یو بوتل قیمت 200 روپو یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 100 روپو لیکي او وستنې ورته ولیکي چې سهار او ماښام یې ورته وه او د یو ستنې قیمت 100 روپۍ او لیکي یې د پړي مزدورانو ته پړي مزدور راشي دا خو زما تجربه ده چې زه دوایي دکان کې ناست د پړي مزدوري او دا تو 900 روپو دارو یې ورته لیکي ښځه ورسره یي ماشوم ورسره یي اوس څه کوي 300 ډاکټر له فیس بعض ډاکټران پکې داسې وي چې میاشت مخکې به نمبر علي نمبر باندې میاشت یو میاشت زه مړ کېږم خیر دی میاشت بس به ته ما ګورې داسې ملک دی داسې وطن دی ملک هالینډ کې د یو انګریز د پیشو په خېټه کې د شپې درد یو بجا ډاکټر ته ټلیفون وکړو چې زما د پیشو خېټه کې درد 15 منټو کې ډاکټر راغی پیشو له ستنې ووالې په آرام شوه او هغه انګریز ته وویل چې که دې نه بعد دې پیشو ته تکلیف شو نو زه به په دې نمبر ناست یم ما ته بیا ټلیفون ته خدای راستي که په 1 بجه د شپې دا
اردلی مرا پاسه دا اسپتال چې مریض دې زنکدنی هم او اسپتال لا چې ورشي بیا او پیډی لا ورشي بیا غسرو ټوپو والا لا ورشي الله دې امان زمونږ یو ولا دا بوډای ده ډېره ساده ده دا کوره به بار چا کرتله نو یو ورځ یې زوی ورته څوک مصلحتي کړي چې لږه ویاره وه دا بوډۍ ښځه ده بار ځي چې پرېنوځي نو یو ښځې ورته ځان نه بلا جوړه کړې ده او چې دا ور وتې ده نو هغې رانیولې ده کله یې داسې اړوي کله یې داسې اړوي کله یې داسې اړوي کله یې داسې چې کور ته لاړه نو هغې انګور ته وایي چې وا باچې ورچانې خو بالا راونیو ورته وایي چې څرنګې بالا وه چې باچې راوینیوم ایرلی چې بیرلی ایرلی چې بیرلی هغې ایرلی چې بیرلی چې یعنې اخوا دې خوا اړولم راړولم ایرلی چې بیرلی چې خدای ته را خلاصه کړم کینې مړه وم نو بالا رانیولي او ایرلی چې بیرلی چې کوي که ډاکټر له ورشي بالا ده که دونکان له ورشي بالا ده که سبزۍ له ورشي بالا ده که وړو له ورشي بالا ده که غوړو له ورشي بالا ده دې نه به م زیات خدای څنګه رانیسي نن د سپي ژوند او د ستا ژوند یو برابر د سپي غوندې ټوله ورځ په مردارو پسې بوی وي سرمایهدارو د پاکستان نه څه شی جوړ کړی لکه تاسو ټول وایئ تاسو په کلو کې چې خر مردار شي په پټي کې هغې له څوک راځي ټول وایئ هغه سپي څه کوي هر یو سپی دا کوشش کوي چې پسته ټیکتې ماره وشو داسې ده که نه ده هر یو سپی دا کوشش کوي چې پسته ټیکتې ماره شو کولی په بل ټونګه وایي او پستې ټیکې له زور کوي په بل ټونګه وایي او پستې ټیکې له زور وایه په ایمان ستا د ملک سرمایهداره دنیا نن د مردارې سپي دي که نه دي او پاکستان یو مرداره ده که نه ده هر سړی پې اخته دی او پستې ټیکې له ترې سوچ کوي او پې ور حمله وایي او په بل چکم لګوي بل وجني هر څه ورسره کوي او پستې ټیکې له خوله رسوي نن ستا پاکستان مردار دا هم د الله یو حیران کنه خبره هر سړی په دې کې دی چې وروره ما ته هم څه میلاو ما ته هم څه میلاو زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځ ښار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و په دې خیال کړئ په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او وسله ولاړي تاسو ته پته ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړي چې څوک تیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دې لاس کې وه هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتې کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتې کوي وایي شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده لږه تجربه کار او ځوانې به په سپایي توب کې برتې ښځو پولس په دې کسټم کې ښځې وي لاره یې ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ورته وایي چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه
هغه ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچي چې دا نور چې دم کینو په مام یو چوف وکا کسٹمر په خندا شوی دو لارې نه منډه کړې دا څه قمقله پکې نه دا ستا ملک دی دا ستا دا زمون خلقو عقل دی او دا زمون خلقو فهم دی او دا زمون خلقو نو یو اولاد آدم دی څوک پکې څنګه کړی دی او څوک پکې څنګه کړی دی او څوک پکې حیران کن دا خبره نه ده کہ کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں لوگ په لګیا دي په تختونو جوړولو کې مبتلا دي تخت حاصل اور څوک په تختہ پراتی دي لمبئی یا مرگ خبر لیتے ہیں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن چرته ښځې ناستې دي ناوې جوړی قدر کوم دا خبره لکه د میاشتې حساب د ګوی روژې ته بیا جنجال جوړېږي حکومت چې په کومه شپه اعلان وکړو چې نن ړومبی چاند نظر آګیا نو هغه سپوږمۍ نیم اسمان نو خبره مې شب قدر شپه وه خلکو ډزې څه چل دی دا د لیلة القدر د عقل په سترګو ړوند شي د لیلة القدر شپه ډزو ته وایي عزیزانو درې قسمه کال نوی کی یو انګریزي کال دی چې هغه د 1 جنوري نه نوی یو اسلامی کال دی چې د 1 محرم نه نوی یو د اسمانونو کال دی نو هغه په 14 شب قدر باندې نوی د اسمانونو کال بیگا د اسمانونو د کال د نوی کې دوش پاو اسمانونو کال نوی څه مطلب تمام ریکارډ د کائنات چې دغه فایل کړی شي او نوې فایلونه شروع د انسان د ژوند زړې رجسټر محفوظ شي دا کې د قیامت کې به بیا راوځي او په نوې رجسټر شروع نو بیگا شپه د دیوه چې بیگا به زمون په نوي رجسټر کې دا لیکلی شوي چې دی په مونځ ولاړو که ده تسبیح اړولې که ده الله الله کول که ده د خدای دین بیانولو او که ده بلو پرنټ ته ناستو که ده وي سی آر ته ناستو که ده ټلویزیون ته که ده زنا کولا که ده شراب څکل که ده غلا کولا که ده جواري د چا رجسټرې به په دې شروع وي او د چا رجسټرې به په دې بیګا د دې نو ما نه پوښتنه وکړه چې نن څه پکار دي مال شپه د دې ده که یو سړی ځان الله والا کول غواړي یو بزرګ نه چا تپوس وکړو چې د لیلة القدر شپه راته وښایه
अब बुजुर्ग ورته وی چې اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی، اے خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر تو قدر بدانی. اشنا د ليله القدر د شپې څه پوښتنه معنی کې والله عرش په د ليله القدر د خو کتا سره قدر کوي. عرش الله په عرش پکې ملاوي. عرش هر نیمه شپې نه بعد الله داغه د شان مناسب اول اسمان ته تکلیف ملائکو ته وی زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا ټول لري برای راس رابطوي نیمه شپې نه بعد د اول اسمان او د ځمکې په منځ کې خدای په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زی ورکړي. څوک نا بزرگ ورته وی چې هر شب شب قدر است اگر تو قدر بدانی. هر شپه د ليله القدر د خو کتا سره قدر کوي. زما عزیزانو الله هر نظام حیران کن، ہر کار حیران کن. انسانی عقل رسائی ورته نکی، صرف تو دومره مکلف دومره چې وې بدا ته بچر ګډبګان ځان نه جوړ. موسی علیہ السلام د زمانه یا الله ته بچرته جامع بده خیرنی چې درته وي، یا الله ته بچرته سر کې بده سپګي شي چې در نه وي. خدای ته بچرته زما دې ګډو ډېر مزیدار پي دي چې لګي در باندې. موسی علیہ السلام ته راځي لکه داسې ولجی خدای یادوم دې غرق شدا خو د شرک الفاظ دي د کفر دی خو کافر کیږي. اگر به ورته ویل چې زه کافر کیږم ما خو یو کال شو چې زه دا وظیفه. موسی علیہ السلام هم جلالی شان او هغه ورته یو کال شو چې بیړه دې تبا اګړې په ځای پرې خو لاړو یو کنده کې نسکور پرې وته. خدای نو زه څه پوهېم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې. ما خو ټول عمر ګډې او چیلای سره ولیدي نو ما ته څه پته ده یاد. موسی علیہ السلام ته وحی مولانا روم وایي چې وحی آمد سوء موسی از خدا، وحی آمد سوء موسی از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا. موسی ته وحی وشو چې زما یار دی ولې مانا جدا اګډ به خو زما یارو. یا الله هغه خدا سی ویل ورتل نہ کنه موسی تو برای وصل کردن آمدی، تو برای وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. خو ما دې لګلې چې ما سره د خلکو جوړ ما سره د خلکو ګټ جوړ ما دې نه لګلې چې ما نه دوستان جدا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته چلو خا بیا تماشا. موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړه او ګډبه پسې ور او د هغه د یادولو چلې ورته زما عزیزانو ما تاسو ته تېرو جمعو کې یو ټکی کړی چې الله الفاظو ته نه الله دې ځای ته ګوري کوم ځای ته دې د ګډبه د دې ځای قدر دې وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې
د کفر کولی، لیکن دې کې رابطه او تعلق صحیح وو، نو فائدہ په الله داسې مرتب کړه چې پیغمبر لهم تنبیه ورکړه. معامله د دغه ځای معامله د دې نه ده چې صاحبه مسله دې پوهږئ او تبلیغي اجتماع ته تللی وم پېښور کې چې و، یو افسر مې ولید نو مسله یې پوهږم داسې که دا دلته دوړي موړي نو لږ دا چومه پېچومه خدای دې مال سټه وباس. ولې خدای دې خوار که عقل د معشوقي هغه عاشق خوښي چې خړ پړي ببري خاورو کې ورته ناست دي. د دې څه مثال شته معنا حضرت عمر چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ زه چې مړ شمه زما په دې مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ معشوقې ته رحم یې راباندې څومره ورته خیرن او خړ پړې څومره بیا خوښ دا پاکه مسله پالیني راغستې ده چې صاحب به په دې کې دا ګورې نه څومره لوی لوی خلق چې دی په دې ځمکه کې یا د تبلیغي اجتماعګانو ته چې لاړ شم هلته ګورم ما ته د رحمان بابا شعر رایاد چې بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان. بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان. تاسو خیال عرض میں داو چې معامله د دې ځای معامله د ظاهر بیروپیت نه ده، معامله د دې ځای ته ګوري چې زما متعلق ستا دې ځای کې څه چلي. خدای قسم پیغمبر ویل یو داسې سړی درته وښیم چې ټول عمر یې خدای سره ډزې کړي او اخر کې جنت ته لاړ. صحابه حیران یا الله دا به څنګه سړی زموږ په بیړه ویل ګور په یو جنګ کې یو کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته او پیغمبر ولاړ دی او د هغه په لاس یې بیعت وکړ چې بیعت وکړو مغه توره چې مسلمان پسې راغستې وه په کافرو ورغی چې پې ورغی هلته شهید شو چې شهید شو لاش یې راوچت کړو. پیغمبر ویل دا څنګه ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وې 15 منټه کې جنت ته لاړ. معامله د دې ځای معامله د بیروپیت نه ده د دې خدای ته څه په لاس ورځي روژه را روانه ده چې مونږه به د لوږې او سر دې مړه کوو روټۍ مه خورئ اوبه مست کوئ یا یې مست کوئ چل پوي دیکھو معشوقه وږي وي او عاشق روټۍ خوري نو په معشوقې ښه لګي که بد وي مرکه جرته مشته خبره پوهېږي اوس چې څوک تا خوښي او هغه وږي او تا صاحب دا پیشو سري والي نو ته به د هغې خوښ شې. خدای دا میاشت د خپل خوښوالي دپاره رهي خدای وایي زم څه خورم څکم نه یو میاشت هم زما په دې صفت ځان موصوف اوس ګوره بدلې بیا څه ورکړی بدلې د لوږې یو وږمه غوندې په خوله کې پیدا شي د لوږې پیغمبر ته یې ویلي چې او پیغمبره په خپل ذات مې دې قسم حدیث قدسي دی ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك د روژهدار سړي د خدای هغه وږمه چې د خدای وایي ما ته د مشکو نه زیاته بهتره. یو عاشق ته چا وی چې خوشبویي والا هغه خوشبویي ویل کومه خوشبویي مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبویي د عطاري د عطرو نشته زما د یار د خولې وږمه چې ده په خدای قسم د دنیا عطرونه تې قربان ستا د خولې وږمه خدای به وایي ما ته د مشکو نه بهتره
نو دا یو میاشت د ځان سره په خپل صفت موسی دی پوي د هرې نیکي اجر به په قیامت کې د ملائکو په لاس ملاوي واحد اجر د روزې دی چې الله بیا په خپل لاس په قیامت کې روزه ده نو هر کار یې حیران کن دی که نه نوم د الله چې کوم دی هغه صرف الله دی نو دی الله ته اسم ذات وایي نو د جمهور علماو مذهب دا دی چې اسم ذات صرف د الله نوم دی او په دې باندې بیا مختلف اقوال د بزرگانو نقل تاسو خیال وکړئ قرآن کې سوال چې څه وخت کې ذکریا علیه السلام کولو د زوی غوښتو دپاره نو هلته کوم لفظ ویلی اذ نادى ربه اذ نادى ربه نداء خفي ربه اللہ تے آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په جنگ بدر کې اس وخت کې مسلمانان په تکلیف کې ولید نو اسمان ته وکتو دا لفظ ہوئے یا اللہ ته غواړي چې ستا د ځمکې د پاسه نامې اخیستو والا پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول ختم کړه او که ته غواړي چې ستا نامې اخیستو والا پاتې شي نو د دوی امداد ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة ګوره نصركم الله نصرت تاسو د بدر په میدان کې چا وکړو الله وانتم اذلة حال دا دی چې تاسو کمزوري وي فاتقوا الله لعلكم تشكرون امداد په څوک ب5000 من الملائکة منزلین ب3000 من الملائکة منزلین یو ځله 3000 ملائکې راولېږلې بیا 15000 ملائکې راولېږلې نو هر مشکل کې आवाज الله ته شوی دی مشکل حل شوی نو اسم ذات چې دی هغه صرف لفظ الله علماء لیکي چې یو بزرګو د نیمې شپې ناستو نو هغه الله پاک ته التجا وکړه یا الله زما خو ژوند ټول تیر شو په دې کې چې زه وایم چې الله 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 ژوند مې په دې کې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدا یم زه خو یم هر وخت کله خو تم مهرباني وکړه نو آواز ورته وشو گفت اللہ تو لبیک ماس گفت اللہ تو لبیک ماس
वि नियाज व शोर व दर्दत पै के मार। गुफ्त आ अल्लाह है तो लब्बैक। अब बुजुर्ग थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नो आवाज वर्तौ शु च अल्लाह है तो लब्बैक मार। दास्ता अल्लाह लफ्ज़ च दे दा जमा लब्बैक दे। जमा तौफीक न वे नो पदी शपा के बता अल्लाह वेले संगे वे ता अल्लाह की नो जदर ताजिर लाड़े। तासो ख्याल रहा नो इसमें जात च दे दा सिर्फ द अल्लाह जात और लफ्ज अल्लाह। अजीजान वजीफे और पखपल खपल जे की खीज हो लोया वजीफा च दा अगर द इसमें जात न बल निश्त। खुदा वस दर को तौफीक दर को नो हर वक्त जबा पदे आदत की चे अल्लाह 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 अल्लाह। या द बाजी बुजुर्गानो दा जड़ च दे दा जारी श जड़ ने आवाज राजी चे अल्लाह 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 अल्लाह। दा इसमें जात वो शर्तियन तासो है इससे मुश्किल दर तपीख नो दा अल्फाज दरेज अला हुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुना किम गोरा अल्लाह हस्बु ना तुक अल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। दादरेज लफ्ज दी और ते दरेज अलाया वह तरफ ते चुप। हर मुश्किल ची अल्लाह ताला बे आसान जका किम इसमें जात यो आयात कुर्सी देखिम लफ्ज अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु सर अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। यो आयात वो आया वह तरफ से चुप। हर मुश्किल चीज खुदा बे आसान है। आयात कुर्सी मुतालिक उलमा तरदी पूरी लिखी दी आयात कुर्सी दुमर लोई जोर दे कि पादीरा राशि और यो आयात कुर्सी दे वेला नो सलवी अखरज दा टोले अदरीन आजाब उचत। जका चागीम पर सर के अल्लाह ला इलाहा नो लफ्ज अल्लाह चले दा इसमें जात अजीजानो जबी चिदी पदे आदत और जरा अल्लाह दे तौफीक मन को न रोजा के वकारो यो रोजा की कोशिश कई ची गीबत न कई दे बद वे द्वेम ची वक्त दर तमिलावी इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह खुदाए पर खूब की ले इमाम अहमद इब्न हंबल वर्ता हुई ची या अल्लाह त पसिश ढेर खुशहालेगी ची जागा कारो तो खुशहाली अल्लाह वर्ता पर खूब की हुई ची ज खुशहालेगम जियाद बे तिलावत कुरान तो कुरान पर तिलावत ज ढेर खुशहाली खुदा तौफीक दर की कुरान हम वेले मदद तिलावत करो जग गीबत नजान बच सकता है
مونځ او دس کوشش پکې وکړي او د قرآن تلاوت پکې روزګار ټیم هسې مه نو دې وجې نه روژه یو عبادت پنځه ارکان دي د اسلام پنځه کلمه منځ روژه حج او زکات بني الاسلام على خمسه اسلام بنا چې دا پنځه سیزونه منځ روژه حج زکات په دې کې منځ او روژه او کلمه دا بدنی عبادتونه دي دا به تار وخت کې حج او زکات چې دی هغه مالی عبادت دی پیسې او دولت در سره راغی حج وکړه کینی در باندې فرض نه دی پیسې در سره وې زکات ورکړه کینی در باندې فرض نه دی په دې پنځو ارکانو کې یو رکن روژه هم ده روژې ته عربي کې صوم صيام صيام په عربي کې ځان ساتلو ته وایي ځان ساتل او ستا روژه به کله روژه کېږي چې ته ځان وساتې د څه شي نه د هغه کارونو نه چې کوم الله او د هغه رسول منع کړي د منهیاتو نه ځان بچ بیا به په دې روژه کې د خوراک کاک وغیرہ وغیرہ د دې ټولو څیزونو نه ځان بچ روژه واحد عبادت ته په ټولو عبادتونو واحد عبادت د دې ثواب به قیامت کې الله په خپل لاس ورکړي د ټولو عبادتونو ثواب به د ملائکو په لاس ملاوي او د روژې ثواب چې دی الله به په خپل لاس یو حدیث قدسی کې راځي نه خبره دینم لګه تیزه الصوم لي وانا اجزا به روژه زما ده ځکه چې روژهدار سړی ما سره مشابه شي په روژه کې خدای پاک خوراک کاک جما وغیرہ وغیرہ د هر شي نه منزه مبرر روژهدارم د هر څیزونه په ځان باندې په دې جز کې د روژهدار تشبیه د خدای سره راځي نو الله وی الصوم لي وانا اجزا به روژه زما ده او د روژې په بدل کې به روژهدار ته زه ورکړلی کېږم یو خو الصوم لي وانا اجزي به دی نه الصوم لي وانا اجزا به روژهدار ته د روژې په بدل کې به زه ورکړلی کېږم زه به د ده شم یعنی د دې داسې مثال چې الله په روژه کې اعلان وکړي چې ما سوکلي ما سوکلي نو روژه دی ولي عزیزانو الله دې توفیق درکړي
روژه کې کوشش وکړئ. یوازې روژه نه، کال 12 میاشتې کوشش وکړه. دا روژه چونکې ډېر زیات اهم عبادت دی، په دې کې ډېر زیات کوشش وکړه. او بل دا چې اسم ذات لفظ الله عثمانه چا اوسکو بعضې خلک لکه زمونږ افریدي چې دی خدای ته خدای وایي، څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي. خدا غلط ځکه دی چې د بني آدم نوم چې غلط والی پې خفه کېږي که نه، د بني آدم چې د الله نوم غلط والی نو الله به پې خفه کېږي نه. بني آدم په خپل نوم غلط اغستو خفه کېږي نو الله په خپل نوم غلط اغستو به خفه کېږي. بلکې الله سره دام وایي چې جل جلاله وعم نواله، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم سره چې تاسو صلی الله علیه وسلم وایي، داسې د الله نوم سره جل جلاله وایي. عزیزانو ژبې ګورئ په دې عادت، دا نور ټول بکواس، دا زمونږ ژوند بکواس، دا زمونږ ملک بکواس. دا څه چې تاسو ګورئ او اورئ دا ټول ګورئ ګپ دی، نتیجه به یې ګورئ ډېره خراب. څه چې ګورئ او څه چې اورئ. په پاکستان کې هره ورځ نوی نوی قهر نازلیږي د بني اسرائیلو په شان. هره دا اخبارونه دي، دا اخبارونه، دا د بني اسرائیلو عذاب دی. قسم په خدای چې هره ورځ به پکې داسې خبره وګورئ چې ټوله ورځ به د خپل زخم وینې څټي. اوس نن پکې راغلي دي چې وروره صوبایي حکومت په خطره کې او عدم اعتماد ووټ پیش کړي. اوس ټول قوم په دې اخته دی، ټوله صوبه پرانې ممبر وتښتېدو، پرانې راوتښتېدو، پرانې وتښتېدو، پرانې خوا به دا تښتېدې. ښځې به مټیزېدې، یا سړي پسې به مټیزه. اوس موږ په داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یو چې سړي پکې مټیزي. دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دا مټیزې ښځې دي. کومه مټیزه ښځه چې وګورئ که نه مټیزېږي، ولې سړی خوښ، یا میړه چې مټیزېږي، یا بیړۍ یا غوږ نه یا یې پوزه نه یو ښه کټی وګوري بس هغه پسې مټیزي. دلته وروره چې ښه کټی کم یو وي، چا سره کروڑ روپۍ وي، وزارت وي، کیټونه میټونه وي، ورپسې مټیزي. نو په دې ملک کې دې سړي مټیزېدل شروع شو. سړي مټیزېږي لګیا، نه په ملا اعتبار شته، نه په پیر اعتبار شته، نه په میا شته، نه په سید شته، نه په خان شته، نه په نواب شته، نه په ارباب شته. خبره د کټي ده چې کم ښه کټی ښځه یو کس ورته